افغان ځوانانو ته ښه زیری. یو شمېر دولتي پوهنتونونه پرانیستل شوي او ښځینه زده کوونکو ته د ورتګ اجازه ورکړل شوې. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر دولتي پوهنتونونه لومړی ځل پرانیستل شوي او نجونو ته اجازه ورکړل شوې چې ټولګیو ته ستنې شي. د رویټرز خبري اژانس په راپورټ کې ویل شوي د دې ترڅنګ طالبان وایي نجونې او هلکان به ځانګړي ټولګي ولري او د نصاب کتابونه به له اسلامي اصولو سره سم وي. ملګرو ملتونو د نجونو لپاره د پوهنتونونو دروازو پرانیستل کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په یوه ټویټر پیغام کې ویلي چې راځي په ټول افغانستان کې پوهنتونونو ته د ښځینه زده کوونکو ستنېدو ملاتړ وکړو. په دې ملاتړ کې د سکالرشیپونو پروګرام او د ښځینه او نارینه استادانو سره روان ملاتړ هم شامل دی. په پام کې د نور پوهنتونونه به هم د روانې میاشتې په وروستیو کې پرانیستل شي، خو د نجونو لپاره د متوسطه ښوونځیو دروازې لا هم تړلې دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارسمبالي وزیر عبدالباقي حقاني تېره اونۍ په یوه ویډیوي پیغام کې اعلان وکړ چې په ګرمو سیمو کې به دولتي پوهنتونونه د سلواغې پر 14مه نیټه پرانیستل شي. د ښاغلي حقاني په وینا په سړو سیمو کې به پوهنتونونه د کب پر 9مه نیټه پرانیستل کیږي. افغانستان کې له تېرو څو میاشتو راهیسې کابو ټول دولتي پوهنتونونه تړل شوي وو او داسې اندېښنې راټوکېدلې وې چې ښایي د محصلینو درسي کال ضایع شي. دا پوهنتونونه د لویدیځوالو او طالبانو ترمنځ ناروې کې له مخامخ خبرو یوه اونۍ وروسته پرانیستل کیږي. په ناروې غونډه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د طالبانو دا اقدام څنګه ارزوئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.